ما هم وکولی شول چې خپل ځان دپاره یو پروفیشنل یوټیوب چینل جوړ کړم. که چیرې تاسو هم غواړئ خپل ځان دپاره همداسې یوټیوب چینل جوړ کړئ نو دا ویډیو له پیل نه تر پایه راسره وګورئ. مګر مخکې له دې چې د ویډیو پر همدې برخې باندې پیل وکړو، یوه کوچنۍ غوښتنه له تاسو څخه هم دا کوو چې ویډیو ته لایک ورکړئ او که په چینل کې راسره نوي یاست چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ راتلونکي هره نوې ویډیو تر تاسې در ورسیږي. راځو دوستانو یوټیوب چینل جوړو. ګرانو دوستانو کله چې تاسو غواړئ خپل ځان دپاره یوټیوب چینل جوړ کړئ، تاسو باید له ځان سره یو پروفیشنل جیمیل ولرئ. که چیرې درته طریقه نه وي زده چې څرنګه کولی سو یو پروفیشنل جیمیل اکاونټ جوړ کړو، نو ما ورباندې آلریډي ویډیو جوړه کړې چې لینک یې د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. لومړی هغه وګورئ او د هغې په مرسته باندې خپل ځان دپاره یو پروفیشنل جیمیل اکاونټ جوړ کړئ. اوس دوستانو راځو چې څرنګه کولی سو یوټیوب چینل جوړ کړو. ګرانو دوستانو تر ټولو د مخه د یوټیوب اپلیکیشن پر خپل موبایل کې راخلاص کړئ. له هغې نه وروسته په دې لوګو آپشن باندې کلیک واخلئ. په ځینې موبایلونو کې یاد آپشن په پورته ځای کې موجود وي. راځو همدا کلیک کوو، بیا به دې ځای کې د تصویر باندې کلیک اخلو. د همدې آپشن د کلیک کولو وروسته موږ سره بل آپشن موجود ده، کریټ چینل. راځو همدا کلیک کوو. د یاد آپشن د کلیک کولو وروسته زموږ چینل جوړیږي. انتظار ورته کوو دوستانو. راځو یو ځل بیا دوستانو په دې لوګو آپشن باندې کلیک اخلو. زموږ چینل تر دې ځایه پورې جوړ سو. اوس په دې کې موجوده سیټینګونه ترسره کوو. راځو دوستانو په دې پنسل آپشن باندې کلیک اخلو. د یاد آپشن د کلیک کولو وروسته په دې ځای کې موږ او تاسو سره لومړنی آپشن د نوم انتخاب ده. راځو دوستانو همدا کلیک کوو. تاسو به د خپل چینل لپاره یو علمي نوم انتخاب کړئ. تاسو سره به آلریډي موجود وي. راځو دوستانو زه ورته لیکم وایټ ریالټي. همدا زما د یوټیوب چینل نوم سو. د لیکلو وروسته په سیو آپشن باندې کلیک اخلو. تاسو کوشش وکړئ چې د خپل چینل لپاره یو داسې نوم انتخاب کړئ چې په هغې باندې آلریډي چینل نه وي موجود. یونیک نیم یو نوی نوم انتخاب کړئ. راځو دوستانو په دې ځای کې دوستانو هینډل معنا د چینل لینک، هغه لینک کوم چې تاسو کولی سئ نورو اشخاصو ته یې ولېږئ تر څو ستاسو چینل سبسکرایب کړي. په دې ډول باندې ولیکئ. ما ورته ولیکه ریالټي. په دې ځای کې دوستانو د لاندې آپشن موجود ده Z21 همدا انتخابوم دوستانو. دا زما د چینل یو ځانګړی لینک شو. په سیو آپشن باندې کلیک اخلو. دا د دوستانو دا سیټینګ هم موږ سره تکمیل سو. اوس دوستانو راځو په بره ځای کې د پروفایل یا د تصویر باندې کلیک اخلو. غواړو دې دپاره لوګو انتخاب کړو. تاسو سره به آلریډي لوګو پر خپل موبایل کې موجوده وي. که چیرې طریقه درته نه وي چې څرنګه کولی سو د یوټیوب چینل لپاره لوګو جوړه کړو، نو ما ورباندې آلریډي یوه ویډیو جوړه کړې چې لینک یې د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. لوګو ورته اپلوډ کړئ او بیا په سیو آپشن باندې کلیک واخلئ. تاسو لیدلی سئ زموږ لوګو چینج شوه. اوس دوستانو راځو په دې ډسکرپشن باندې کلیک اخلو. زه ورته لیکم تھینکس فار آل. دا به دوستانو زموږ او ستاسو د یوټیوب ډسکرپشن سي، خو تاسو کولی سئ له دې څخه هم غوره معلومات پکې ولیکئ. زما پر آن همدومره به ما دپاره کافي وي، ځکه دوستانو دا یوه طریقه ده تاسو ته یې درښایم. د لیکلو وروسته په بره سیو آپشن باندې کلیک اخلو. زموږ ډسکرپشن هم تیار سو، یعنې ولیکل سو. له دې نه وروسته دوستانو لاندې ځای کې موږ تاسو سره نور کوم آپشن چې موجود دي د یوټیوب دپاره بینر ده، همدا انتخابوو. هغه تصویر باندې کلیک واخلئ او د یوټیوب چینل لپاره بینر انتخاب کړئ. تاسو به آلریډي جوړ کړی وي. که چیرې مو نه وي جوړ کړی نو د ویډیو ډسکرپشن څخه حتمي لیدنه وکړئ. دا ویډیوګانې ما آلریډي جوړې کړي. حتمي یې وګورئ تر څو سټیپ بای سټیپ خپل یوټیوب چینل جوړ کړئ، یو پروفیشنل چینل. تاسو لیدلی سئ دوستانو زموږ بینر اپلوډ سو. له دې نه وروسته دوستانو بیک راځو. تاسو درښایم چې آیا زموږ چینل په کوم ډول ښکاري. تاسو لیدلی سئ زموږ یوټیوب چینل پروفیشنل جوړ سو. مګر دوستانو په دې کې موجوده سیټینګونه پاتې دي. یو ځل بیا دوستانو کروم براوزر ته راسئ. په دې ځای کې ولیکئ youtube-studio.com. دوستانو تاسو به د کروم براوزر د لارې دلته همدا چینل لاګین کړئ کوم چې تاسو همدا اوس جوړ کړ. که چیرې دلته دوستانو تاسو آلریډي څو چینلې موجودې وي نو د سویچ اکاونټ د لارې کولی سئ همدا ایمیل انتخاب کړئ په کوم کې تاسو اوس مهال موجوده چینل جوړ کړ د وایټ ریالټي په نوم. راځو دوستانو سویچ اکاونټ انتخابوو. دوستانو دغه زموږ چینل په دې ځای کې موجود ده. زه راځم همدا انتخابومه. په دې کې چې کوم سیټینګونه موجود دي هغه انتخابوو. د کروم براوزر د لارې دوستانو ورته لاګین سئ او په کانټینیو آپشن باندې کلیک واخلئ تر څو په براوزر کې تاسو پاتې سئ او ستاسو چینل دلته راخلاص سي. په دې ځای کې دوستانو موږ تاسو سره چې کوم سیټینګونه دي هغه ترسره کوو. لومړنی آپشن موږ تاسو سره د کاسټمایزیشن. راځو دوستانو په دې آپشن باندې کلیک اخلو. دا دوستانو کاسټمایزیشن په نوم ده. په دې کې موږ تاسو سره ډېرې آپشنې موجودې ده. هر یو آپشن تاسو ته درښایم تر څو یې بشپړې کړو. لومړی دوستانو راځو سیټینګ برخې ته. په سیټینګ کې موږ تاسو سره بیسیک برخې ته راځو. په بیسیک کې موږ تاسو سره خاص دومره څه نشته، خو راځو د هیواد انتخاب ده. تاسو به آلریډي یو هیواد انتخاب کړئ خپل ځان دپاره. همدارنګه دوستانو د ژبې انتخاب ده. تاسو په کومه ژبه ویډیو اپلوډ کوئ هغه به دوستانو ورته انتخاب کړئ.
دوستانو کله چې تاسو هیواد انتخاب کوئ بیا دوستانو په دې بیسیک کیورډز کې به تاسو د خپل چینل اړوند جملې یا لغتونه ولیکئ. ما دوستانو ورته ولیکه ویټ ریالټي په غټ او کوچنو تورو پر همدې ترتیب سره مخ ته لاړ شئ. د لیکلو وروسته په سیو اپشن باندې کلیک واخلئ. کولی شئ له دغې برخې څخه یو سکرین شاټ واخلئ. کیورډز دا څپه ډیره مهمه ده، لکه غټ او کوچني تورو باندې ولیکئ او بیا دوستانو په ډن اپشن باندې کلیک واخلئ ترڅو دا برخه تاسو سره تکمیل شي. راځو دوستانو یو ځل بیا همدې سیټینګ برخې ته راځو. د کلیک کولو وروسته یو ځل بیا ډیفولټ ته راځو. دوستانو د دې د کلیک کولو وروسته ایډوانس برخې ته راځو. مخکې دوستانو بیسیک و، دا ځل دوستانو راځو ایډوانس برخه کې. دا اپشن موږ تاسو سره آلریډي آن دي. زه چې کله ویډیو اپلوډ کوم غواړم زه ترې پر خپله لیدنه وکړم، تاسو به دا اپشن ټیک مارک کوئ، په انګلیسي ژبه کې موجود ده. اکثره وخت دا اپشن آلریډي ټیک مارک شوي وي. راځو فیچر ایلیجیبیلیټي، دا ډیره مهمه ده دوستانو. لومړنی اپشن موږ تاسو سره آن ده. د دوهم اپشن د آن کولو دپاره موږ سره فون نمبر وریفیکیشن راځي. خپل نمبر وریفای کوو ترڅو موږ وکولی شو پر ویډیو باندې تمنیل اډ کړو. ترڅنګ دوستانو د 15 دقیقو څخه اوږده ویډیو بیا اپلوډ کولی شو. راځو دوستانو په دې انیبل اپشن باندې کلیک اخلو. په دې ځای کې موږ تاسو سره فون نمبر وریفیکیشن راځي، یعنې زموږ نمبر ته اوس یو کوډ لیږل کېږي، همغه کوډ راخلو او دلته وریفای کوو ترڅو زموږ جیمیل یا زموږ یوټیوب چینل په بشپړ ډول وریفای شي. هیواد انتخاب کړئ په کوم موجوده هیواد کې چې تاسو شتون لرئ. په دې کې افغانستان هم موجود ده، کوشش وکړئ چې پیدا یې کړئ. دا د دوستانو افغانستان مو پیدا کړه. په دې ځای کې خپل نمبر ولیکئ، یعنې فون نمبر ولیکئ کوم چې تاسو سره آلریډي موجود ده. یو داسې فون نمبر په کوم باندې چې تاسو آلریډي همدا جیمیل لیکلی. ما فون نمبر ولیکه، اوس ما ته کوډ هم ولیکل سو. راځم دوستانو دا کوډ لیکم او بیا په سبمیټ اپشن باندې کلیک اخلم. زموږ فون نمبر به وریفای شي. د سبمیټ کولو وروسته تاسو لیدلی شئ دوستانو فون نمبر وریفیکیشن سکسیسفولي. په دغه ډول تاسو کولی شئ خپل نمبر وریفای کړئ او د یوټیوب دغه برخه تکمیل کړئ. له دې نه وروسته یو ځل بیا همدې سیټینګ برخې ته راځو. تاسو لیدلی شئ دوستانو دغه دوه اپشن موږ تاسو سره آن کړي. دریم اپشن په خپله آن کېږي له یوې میاشتې وروسته. تاسو پر خپله یوټیوب چینل کې چې کله فعالیت پیل کړئ نو یو میاشت وخت نیسي ترڅو د دریم اپشن آن شي. دا دوستانو نور کلوز کوو. دا برخه موږ تاسو سره پای ته ورسېده. په دې کې چې کومې نورې اپشنې دي هغه درته درپېژنم. دا دوستانو د سیټینګ برخه وه چې موږ ډیفالټ ته راغلو او ترڅنګ مو دغه اپشنې تکمیل کړي. دا ډیره مهمه وه دوستانو ځکه چې حتمي باید تاسو ترسره کړئ. فون نمبر وریفیکیشن ډیر ضرور ده. په کلوز اپشن باندې کلیک اخلو ورته دوستانو ترڅو دا برخه موږ تاسو سره کلوز شي. اوس دوستانو بر یو ځل بیا دوستانو سیټینګ ته راځو، کسټمایزیشن ته راځو. دوستانو په دې ځای کې موږ تاسو سره کوم اپشن چې دي مخ ته راځي هغه ترسره کوو. لومړی اپشن موږ تاسو سره هغه ژبه ده، هغه کوم باندې چې تاسو معلومات خپروئ، تاسو کټګوري انتخاب کړئ، تاسو موجوده ویډیوګانې د کومې اړوند دي، ایجوکیشن دی یا هم سپورت دی یا هم نیوز دی. په دې ځای کې یو کټګوري انتخاب کړئ. په دوهمه برخه کې دوستانو تاسو لانګویج انتخاب کړئ، تاسو خپل نشرات په کومه ژبه کې خپروئ. دوستانو په دې ځای کې د پښتو ترڅنګ هره ژبه موجوده ده. په کومه ژبه چې تاسو خپل نشرات پورته کوئ همغه ژبه د خپل یوټیوب چینل لپاره انتخاب کړئ. دا دوستانو زیاته مهمه ده او ستاسو چینل لپاره ډیره ګټه رسولی سي. پښتو ژبه کې موجوده ده، د پی توري باندې ښودل کېږي. دوستانو انتخاب مو کوه، بیا په سیو اپشن باندې کلیک واخلئ. تاسو لیدلی سئ دوستانو دا سیټینګ هم موږ تاسو سره تکمیل شو. یو ځل بیا دوستانو کسټمایزیشن ته راځو. په دې ځای کې دوستانو موږ تاسو سره ډسکرپشن او دې ته ورته نور اپشنې موږ ترسره کړي. موږ غواړو دې ځای کې دوستانو د خپل یوټیوب چینل سره د ټولنیزو رسنیو لینکونه اډ کړو. په لومړی دوستانو کله چې تاسو په واټر مارک باندې کلیک واخلئ تاسو کولی شئ د خپل یوټیوب چینل لوګو ورته اپلوډ کړئ. یعنې که په هره ویډیو پر پیل کې به ستاسو د یوټیوب چینل لوګو خلکو ته ښکاري، پر همدې ترتیب سره ورته اپلوډ کړئ. اوس دوستانو راځو خپل د نورو سوشل میډیا لینکونه دلته اډ کوو، لکه د فیسبوک، ټیک ټاک، یوټیوب او همدې ته ورته د ټلیګرام لینکونه راکاپي کوو. په دې ځای کې اډ کوو ترڅو زموږ چینل یو پروفیشنل ښکاره شي. دوستانو کله چې تاسو په دې اډ لینک باندې کلیک واخلئ په دې ځای کې به د ټولنیزې رسنۍ نوم ولیکئ. د مثال په ډول فیسبوک، تاسو به ولیکئ فیسبوک پیج یا هم فیسبوک آی ډي. د لیکلو وروسته د خپل فیسبوک آی ډي یا د فیسبوک پیج لینک کاپي کړئ او په دې ځای کې پیسټ کړئ. ما لینک آلریډي دوستانو دا د راکاپي کړی ده، زه به رسم لینک مې کاپي کړه، دا د پیسټ مې کړه. د پیسټ کولو وروسته په سیو اپشن باندې کلیک اخلو. یو ځل بیا دوستانو دې ځای کې یو بل لینک اخلو. په کله چې لینک باندې کلیک واخلو په دې ځای کې دا ورته د لیکم ټلیګرام چینل. د ټلیګرام د لیکلو وروسته په دې ځای کې به تاسو عنوان لیکئ او په دې برخه کې به تاسو خپل موجوده لینک پیسټ کوئ. ما د ټلیګرام لینک کاپي کو، دا د پیسټ مې کو. په همدې ترتیب سره دوستانو ډیر به کراره دغه برخه تکمیل کړئ.
دا د دوستانو لینک مو کاپي کړه، په پیسټ اپشن باندې کلیک کړو، بیا دا سیو بټن کلیک کوو تر څو زموږ د یوټیوب چینل دغه برخه هم تکمیل سي. په دې ډول تاسو کولی شئ خپل ځان لپاره په صحیح طریقې سره یوټیوب چینل جوړ کړئ. په دغه چینل کې اوس دوستانو زموږ دا دی جوړ سو. راځو په دې مور اپشن باندې کلیک کړو چې زموږ یوټیوب چینل نورو اشخاصو ته په کوم ډول ښکاري. تاسو دا دی لیدلی سئ دوستانو، زموږ یوټیوب چینل په خورا او ښه شکل سره جوړ سو. لکه څرنګه چې یو پروفیشنل چینل ښکاري، پر همغه ډول باندې دا دی موږ وکولی سو چې خپل یوټیوب چینل جوړ کړو. فون نمبر مو وریفای کړ، ترڅنګ مو د ټولنیزو رسنیو لینکونه هم اډ کړل. په دغه طریقې سره تاسو کولی سئ خپل ځان لپاره یوټیوب چینل جوړ کړئ. د یوټیوب چینل د لوګو اړوند او همدارنګه د بینر اړوند ویډیوګانې ما جوړې کړي چې لینک یې د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. حتمي وګورئ او خپل ځان لپاره په همدې طریقې سره یو پروفیشنل یوټیوب چینل جوړ کړئ. په راتلونکي ویډیوګانو کې به زه تاسو سره د یوټیوب اړوند نور معلومات هم خپروم، لکه څرنګه کولی سو ویډیو جوړه کړو، څرنګه کولی سو په صحیح طریقې سره ویډیو اپلوډ کړو، په کوم وخت کې باید ویډیو اپلوډ کړو، څرنګه کولی سو 1000 سبسکرایبر په کم وخت کې ترلاسه کړو. په همدې طریقې سره به موږ ورو او سټیپ بای سټیپ مخته ځو. که دا ویډیو معلوماتي وه حتمي لایک ورکړئ، شیر یې کړئ او یو کمنټ حتمي وکړئ. میلاویږو به په بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.